نو هلاکت او تباہی ده د هغه خلکو د پاره چې په خپل لاسونو باندې د شریعت کتاب لیکي بیا خلکو توای چې دا د الله د طرف نه راغلي دي د پاره د دې چې په بدل کې سلک شان فائدہ حاصل کړي دا غوي د خپل لاسونو دا لیکل هم د هغوی د پاره د تباہی سامان دی او دا غوي دا ګټه هم دا غوي د پاره د هلاکت سبب دی هغوی وایي چې د دوزخ ور با زمونږ سره هډو لګینا او کلګي نو د یو څو ورځې سزا بوي نو وی دي د دوی نه تاسو کړه چې آیا تاسو د الله نه سداسي وعده غستلی ده چې هغه داغه خلاف ورزي نشي کوله یا خبره دادا چې تاسو په الله پوری داسې خبرې کوي چې داغه په عقله تاسو ته دا پته نشته چې الله داغه ذمہ اخر په تاسو پوری با د دوزخ ور ولی نه لګي هر څوک چې بدی وکړي او په غلطو کارونو کې غیر پاتې شي هغه دوزخی دي او په دوزخ کې به همیشه اوس او کم خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي هغوی جنتیان دي او په جنت کې به همیشه اوسي